دلته بمونه ځای پر ځای شوي دي معلومه نه ده چې څه وخت به چاودنه وکړي ژر کوئ بیړه به کوئ موږ باید ژر ووځو ژر کوئ ماشه بشیر هم در نه و بشیر موږ ته فریب ښیي شاهینه دا خو خوب نه دی که نه خوب نه دی د خدای شکر دی موږ دواړه وژغورل شو شاهینه راځه لږ پاتې و چې هغه ځناور ته وژلی وای شاهینه ښه یې که نه ښه یم دا چې ته مې پیدا کړې نور نو بیخي ښه کېږه اصله خدایه خیر دې خدایه خیر دې ما ته د اصلي دردونه ښایي ما ته د اصلي مړی ونه ښایي خیر دې خدایه خیر دې ډېر شکر خدایه شاهینه کله چې هغه تابوت مې پیدا کړ فکر مې وکړ چې ته مې له لاسه ورکړې که هغې ښځې نه وای پیدا کړې اوس به وخته مړه شوې به وم ښځې کومې ښځې ته وژغورلې هغه یوه ډېره ښه ښځه وه زر کوه لورې ما ودرېږه لاړه شه یوه ورځ زه بیا لیدلو ته راځم دردیږي خدایا ته ما سره مرسته وکړه په دې وروستیو ورځو کې د انځور د لاس کې ډېر ګرځوي انځور ته ګورې ژاړې ولې کله کله همداسې کېږم لورې اصلي مې زړه کې ګرځي خدای پوهېږي هغه به اوس څه حالت کې وي ډېر وخت خو شو چې اصلي ملته ومورې خو پیدا مو نه کړه کېدای شي چې مړه شوي وي ته اوس چېرته ځې لورې سنګوریانو برید کړی مورې پلار مې ټپي شوی دی په برید کې هغې عسکرۍ هم برخه درلوده هغه مې چې هر ځای کې ولیدله وژنم یې خدایا خیر دی خدای ته زما لورګانې په یو بل مه وژنه ته پوهېږې ان دا مې هېر کړل چې د هغې ښځې نوم پوښتنه وکړم خو ځای یې راته معلوم دی یوه ورځ ځم هغې سره ګورم دواړه به یو ځای لاړ شو موږ ځو که نه ځو دواړه یو ځای ځو بشیر په هغه څه وشول سردار ورور غوښتل چې هغه پیدا کړي خو بمونو چاودنه وکړه یعنې که هغه هلته پاتې وي نو مړ شوی به وي همالته و افسوس دی په هغه د هغه لور هم موږ وژغورله اصلي بشیر په زندان کې ته ټپي کړی وي ښه وشول چې مړ شو کم عقل خپله سزا ولیدله هغه په اصل کې یو بد سړی نه و اصلي په دې معنا چې دندې ته چمتو یې ها شفا دې وي شاهینه ژوندی اوسئ یا ته لکه چې پر احتیاطان ښه ګڼې نښان وشتونکي ګوره اصلي ته کولی شې چې له دې نښان وشتونکي نه د غیبیل په توګه کار واخلې ځکه چې د دې ځان ټول سوری شوی ګرانې
په چاقوګانو باقوګانو یې ټول ځان سوری شوی بیخي غیب یې ترې جوړ شوی په هر حال هر څه تېر شول تېر شو هغه ځناور چې زورونه درکړه هغه د موټر په برید کې هم ګډون کړی و پوهېږم قومندان صاحب پوهېږم قومندان صاحب فرید هم همالته و ومې نه لیده خو غږ مې واورېده خو غږ یې راته اشنا ښکارېده وای زمريه په دې حالت کې هم خبرې کوي چا چې زورونه راکوله د هغه نوم هم یعقوب قومندان صاحب ته ډارمن یې هو ډارمن یم د هغه ځناور نوم او څېره نشم هېرولی نوم یې یعقوب و شاین چې کوم یعقوب ښیي که هغه هم دا کس وي نو دا د پیسو لپاره هر ډول رضالت کوي قاچاقبري غلا کول نشهیي توکي لیږدول د کسانو وژل هر ډول رضالت کوي یو ډېر مضر انسان دی کیدای شي چې همدا وي قومندان صاحب اوس به فرید سره کار کوي ها د ساکلا کله کې اوسېږي پولي ته نږدې دی هغه ځای ماته معلوم دی خو دا پته پخوانۍ ده قومندان صاحب بیا هم موږ غواړو چې هغه ځای ووینو ته باید بیرته تللی وای ته ولې په خبره نه پوهېږې هاوین مشر درته څه وویل ویې ویل چې ځه لاړه شه ځان تسلیم که ډاکټره هسې نه مصاب مې خراب دي د خدای لپاره ته هم په ما فشار مه راوړه څه وایې هغه دی مشر راغی اوس نو کوه شوم حبیب ته لا تر اوسه نه یې تللی ما خو درته وویل که نه ما خو درته وویل خو تا د دې هوښیار ډاکټر خبره ونه منله ښه دې وکړه چې ودې نه منله ستوري والا هلته تللو ته څه اړتیا ده ته مې ډله کې ونیسه چې دا خبره نوره خلاصه شي تعلیم شر دی ګرانې تا تعلیم لیدلی خو اوس هم له مکر نه ډکې نازه ماته وګوره جنجال کول مو پرېږدئ هاوین سمدلاسه دې بېرته خپل ځای ته لاړه شه ګوره ستوري والا که زه اوس لاړه شم نو ډلګۍ مشر سزا راکوي د هغه ځای له مشر سره وغږېدم دا ځل درته څه نه وایي خو په راتلونکي کې بیا داسې کار ونه کړې سمه ده زر کوه ځانو ډاکټره زر کوه چې ځو سمه ده مشه خبره ومنه کنه خبره ومنه ودرېږئ زه خو به مو هلته رسولی وم که نه ګولۍ دننه شوې بیرته وتلې تب د ګواښونکی نه دی پاک مې که ماته یو نوی یخن قاق راوړه سمه ده پلاره هغه کمعقلان زموږ کم ته دننه کېږي او برید کوي موږ باید له سنګوریانو نه خپل غچ واخلو پلاره خپل غچ د هرومرو اخلو بیجان موږ به هم خپلې موخې ته یو قدم نږدې کېږو او هم به له سنګوریانو نه ژغورل کېږو څه به کوو پلاره سیمه کې دوه لوی قومونه د وینې دښمني لري لورې ولسوال نن هغوی بیرته پخلا کوي که چیرې زموږ لخوا په دې غونډه کې د یو قوم په مشر د وژلو برید وشي نو یو قوم به فکر وکړي چې بل قوم یې مشر وواژه په دې ډول سره به د دواړو قومونو ترمنځ د وینې دښمني نوره هم ډېره شي پولې ته نږدې هغه دوه قومونه به په 2-3 ورځو کې خپل ځانونه وخوري بیجان څوک چې پاتې کېږي هغوی به له هغه ځای نه ورک شي پولې ته نږدې سیمه د القاعده دولت د جوړولو لپاره تیاریږي هیڅوک هم بیا زموږ مخه نشي نیولی زه څوک وژنم پلاره بل څوک چې وي تا ته اړتیا نشته دا خبره مه هېروه یعقوبه امر وکړه فریده سنګوریان تا نه پیژني د قوم مشر به ته ووژنې سمه ده امر پر ځای کېږي فریده کورې دا دی هغه سم نه پیژنو کیدای شي ګواښونکی وي ډېر پام کوئ سمه ده مشه
دوی خو یعقوب لټوي کنه. دا ته څه وایې رشیده؟ عسکر کلی ته راغلي دي. کور ته دې دننه شول. کور کې څه نشي پیدا کولی؟ څه خبره ده؟ عسکر کلی ته راغلي زما پخواني کور ته تللي. دا څنګه چې سنګریان دي. هغوی نو څنګه ما پیژني؟ هغه ته ووایه چې ځان پوه کړي. سمه ده. ګوره مشره دا ښکاره ده چې ډېر وخت کېږي هغه یعقوب دلته نه دی راغلی. نه پوهېږم هغه ځناور به چېرته وي. همقایا به ستاسې غږ اوري. دا ومرکیه به کلي ته نږدې چې دوه قومونه اوسېږي د هغوی د پخلاینې لپاره ولسوال د ډوډۍ چمتووالی نیولی د دې لپاره چې د هغوی دښمني روانوي فرید فرصت له لاسه نه ورکوي او د دې لپاره چې له سیمې نه خلک ووځي او سیمه هغوی ته پاتې شي کېدای شي د دواړو قومونو ترمنځ دښمني نوره هم ډېرېږي. ښاغلي ولسوال مرسته غوښتې ده د امنیت د ساتلو لپاره زرحال ته لاړ شئ. پوه شوم قماندان صاحب. امن پر ځای کېږي. خیرت دی عسکره. څوک مو په کار وو؟ توبه خدایا په هر حال باید له تانه یوه لنډه پوښتنه وکړم. موږ یعقوب هېڅ نه دی لیدلی. وروره ته لکه چې یعقوب لیدلی دی ته یعقوب پېژنې. یعقوب څوک دی حال ووایه. تاسې هغه مشهوره سنګریان نه یې؟ ګوره وروره سهار دی شم ما درنه څه پوښتنه وکړه او ته موږ ته څه وایې. خبره بلې خوا ته موړه سمه ده. موږ د یعقوب خبره کوله. اصلي موضوع ته راسو. ته به ووایه چې یعقوب پېژنې او که نه یې پېژنې ووایه. ها نه پیژنم. زه څه پیژنم؟ زه یې په رښتیا چې نه پیژنم. سمه ده ژوندی اوسئ. زر کوئ چې زه رښتیا ده دوی سنګریان دي. رښتیا ده فریده سنګریان دي. هغه کلی دوه لارې لري. داسې یوه لاره چې ګڼه ګونه پرې ډېره کمه ده. ته څه فکر کوې پلاره؟ لاس په کار شي بیژن. سنګریان باید له هغې لارې نه تېر نه شي. شاهینه ته ولې هم دې ته شالوې چې زه د روغتون نه وځم؟ ها زه ښه یم. روغتون کې مې زړه تنګېږي. کور کې به ارام وکړه. ښه سمه ده. او ګرانو مینانو په خیر راغلی. ډاکټر د هر څه په اړه راته وویل. شفا دې وي شاهینه. ښه یې که نه؟ ژوندی اوسې زلال خورې. ښه یم. ما د طبیعي بوټونه درمل جوړ کړي ول روغتون ته مې راوړل. تا ته به ډېره ښه ګټه وکړي. همدا اوس یې درته تیاروم ګرانه. زر به پېښه شي. سمه ده. ژوندی اوسې. ته دا در سره ویسه اصلي. بس څه دې ماته راکړه. داسې د زلال خورې؟ دا زموږ د کسانو ملکي جامې دي. په عملیاتو کې یې اغوستي ول. که زحمت نه کېږي دا د جامو مینځلو ماشین ته ویسه. زلال خورې اوس یې وخت نه دی. سمه ده سمه ده. زر کوه هغه ویسه. له زلال خور سره باید مرسته وکړو. زر کوه. راځه شاهینه وروره. انشاءالله چې بیخي ښه کېږي. هېڅ اندېښنه مه کوه. داسې دي. خیر کې خدایا.
خو به تر کومه چې را روان دي سمه ده بیژن راځه دوی هم دلته ختمیږي د سنګوریانو ژغورل کیږو خدای دې تر مردار کی شاهینه ها څه خبره ده وګوره دا انځور د سردار قمندان له خانقاق نه وغورځېده دا مې له کوم ځای نه که دا مې لورګانې دي له هماغه وخت نه وروسته مې هغوی هېڅکله نه دي لیدلي دا د بشیر دی دا انځور له بشیر سره و سردار قمندان ته یې وښوده لکه چې د هغه لورګانې دي څه وشول وګوره دا دواړه انځورونه یو شی دي داسې چې دا نو بشیر زما پلار دی شاهینه هغه ماینونه نه دي ټانګ هم ټوټه ټوټه کوي دا ځل له سنګوریانو ژغورل کېږو بیژن دا څه دی دا رمې له کوم ځای نه شوې هغه هم په داسې یو مهم وخت کې د موټر مخه یې ونیوله یعقوبه شپونه څه کوئ وروره دا یو عمومي لاره ده په دې لاره کې هر ډول موټر تېرېږي دا خو دې راموسرولو ځای نه دی او نه هم د چکر وهلو ځای ده زر کوره مې دې لرې که ګوره ګرانه شپونه د زړه سره سهار دې شم وروره زر کو که نه رامه دې لارې نه لرې که ته ته وګوره تا ته وایم کنه نو لوی اختر ته نه په تمه کېږم ټوله رامه دې همدلته حلاله هم لرې که خاص خدای دې دا ستا ارامي ورکړي کې کم عقله شپونه چې ټول غرونه ورپسې ولټوې خو بیا هم پیدا یې نه کړې ټول ځایونو کې وګورې خو بیا یې هم پیدا نه کړې زر کوه رامه دې لرې که شپونه شپونه زر کوه موږ بیړه لرو زر کوه قمندانه دا خو رمه ده په خبره چېرته پوهېږي موټر مخکې نه ځي یعقوبه زر کوه حرکات وکړه سمه ده ماشه رامه لرې که زر کوه زر کوه زر کوه هاي الله بسم الله الرحمن الرحيم مشروع انتها سوق داي مشروع انتها بيراي داي سوق داي ومايا پیرای نه دی ډاکټره دوی ولې ودرېدل لکه چې ماینونه یې ولیدل امکان نه لري ماینونه بیخي سم ځای کې ځای پر ځای شوي دي داسې چې دا نو هغوی څه ته په تمه دي
ډاکټره ودروه. لومړی رمه راغله، وروسته شهید شوی سنګور راغی. دا یو تصادف نشي کېدی. کومه خبره شته؟ کمین دی. پوه شول یعقوبه؟ که په ماینم برابر نه شول زه چاودنه ورکوم. مارشال دا ځای پیل کړې، پام کوئ. دلته کومه خبره ده؟ وحشیانو لاره کې ماینونه ایښي. مارشال لږ پاتې و چې موږ په هوا کې الوتې وای. ډاکټره زر کوه، موټر شاته بوځه، زر کوه. سمه ده مارشال. ډاکټره زر کوه یعقوبه، موږ له دې ځای نه ځو. ته دوی سم نه پېژنې، لږ وروسته به موږ ونیسي. سمه ده. زر کوه. سرداره، هغوی 2 کسان ول او وتښتېدل. ګوره مارشال، والله چې موږ په هغو ماینونو ختولو، ټول سوځېدلو کبابېدلو. په رښتیا چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم، څه ووایم؟ خدایات کا بسنه کوي نازا. خدای اصلي ما ته وګوره، دې کار کې کومه تېروتنه شته؟ د څه شي تېروتنه شاینه؟ دا دې وګوره انځور شته. بشیر سردار قومندان ته د انځور ښودلی چې دا مې لورګانې دي. ته خپله وویل. هو خو نشته شاینه. که چیرې د انځور د بشیر وي، که دا یې سردار قومندان ته ښودلی وي چې دا دواړه مې لورګانې دي، نو هغه بشیر زما پلار دی. داسې نه ده. ستا کورنۍ مې ډېره ولټوله. په رسمي اسنادو کې لیکل شوي ول چې په برید کې هغوی مړه شوي. داسې هېڅ نه ده شاینه. د مور او خور د ژوندي اوسېدلو په اړه مې ثبوتونه شته. پوهېږې چې ما دا انځور په یو پخواني کور کې پیدا کړ شاینه. نانځکه مې هم پیدا کړه، خو وروسته بېرته ورکه شوه. هغه شپه کې نانځکه راسره وه. دا د دې ثبوت دی چې مور مې ژوندۍ ده. چې هغه ژوندۍ ده، نو خور مې هم ژوندۍ ده. دا هم ښکاره شوه چې پلار مې هم ژوندی دی. بشیر هلته له ما سره واصلې. ته ډاډمن یې؟ هغه له هغه ځای نه ونه وته؟ دوام ورکړه بشیره، فرید څوک دی؟ حال ووایه. فرید زما مخه کې ولاړ دی شاهینه. ووایه فریده. پورته شه، زر کوه. اصله چېرته ده زناوره؟ هر څنګه چې کېږي زه د پیدا کوم مرداروم زر کوئ دا بوځئ. سمه ده. مارشال صبر وکړه مارشال. بشیر دننه و مارشال. بشیر مونږ ته فرید ښیي. مونږ دواړه همالته وو. وروسته یې زه د بشیر له څنګ نه بوتلم، خو هغه هلته و، تړل شوی و. هغه همالته مړ شو.
که بشیر د فرید ورور وي اصلي نو فرید کاکا دی څنګه؟ زه نه څه پوهېږم شاهینه، زه څه پوهېږم. زما دې حال ته وګوره. ژوند کې مې چې څه رښتیا ګڼله هغه ټول دروغ وختل. کله کورنۍ مې مړه ګڼله خو هغوی اوس ټول ژوندي دي. همدارنګه زما کاکا زما د پلار دښمن وخته. زه څه پوهېږم، زه څه پوهېږم چې څوک څوک دي او څوک څوک نه دي شاهینه. سمه ده ما ته وګوره، سمه ده ارامه اوسه. دا هر څه دي شاهینه. زه څوک یم؟ که پلار او مور مې ژوندي دي نو هغوی ولې دومره وخت زما پوښتنه ونه کړه؟ راځه ګرانې، راځه راځه راځه. څه وشول؟ تا وویل چې بشیر یوه لور لري که نه؟ هو بشیره یو څوک در سره خبرې کوي. مکو فریده داسې مکوه، هغوی خوشي که. د هغې جلۍ نوم مروه ده. ډاکټر او نازه هغه وژغورله، قرارګاه ته یې راوستېده. هغه جلۍ کولی شي چې موږ ته د بشیر په اړه معلومات راکړي. له فرید نه یې هغه جلۍ تښتولې. کوم ډاډمن ځای کې به وي؟ قمندان صاحب ته به یې ځای معلوم وي. شاهینه سردار قمندان زر پیدا کوو. سمه ده، اندېښنه مه کوه. له بده مرغه نه دی ژغورل شوی. قمندان صاحب روان دی، زر کوئ هلکانو، زر کوئ. هله زر کوئ، راټول شئ هلکانو. منظم ودرېږئ، منظم ودرېږئ. ماشه سمه ده، ډاله تیاره ده. ښاغلی ولسوال صاحب له قومونو سره ویني. چېرته چې هغوی راټولېږي هغه ځای ته ټولې لارې تړو هلکانو. وسلې سره هېڅوک هم وړاندې مه پرېږدئ. که کوم برید وشو نو لویه ګډوډي جوړېږي. تاسو پوه شوئ ملګرو؟ ماشه هیڅ اندېښنه مه کوه. سنګوریان چې دلته وي یوه مرغه هم ترې نشي الوتلی. زر کوئ ملګرو، حرکت کوو. کم عقله انسانه. تلیفون راکا. واخله. سنګوریان هم دلته دي. خپله ټوله ډله یې راوستې ده. هغه لاره موږ ته ښه فرصت و. دوی باید هم دلته مردار شوي وای، خو تاسې بریالي نه شوئ. موږ تېروتنه نه ده کړې. خدای پوهېږي څنګه پوه شول چې موږ ورته لارې کې مینونه ښخ کړي. په هر حال هغه وخت تېر شوی، اوس نو خپل کار ته پام وکئ. د هغو دوو مشرانو نه یو سم د لاسه ووژنئ. امر پر ځای کېږي پلاره. زموږ کار به سخت شي. ته چاته ځان مه ښکاروه. ځان دې ښه جوړ کړه، هېڅوک دې نشي پېژندلی. د قدس د اردو کسان دې ژوندي وي. هغوی موږ ته ښه روزنه راکړې. هلته سنګوریانو کې یو ډاکټر دی، ملګری مې دی. زه هېڅ نه ډارېږم. خو خبره دا ده چې له وسلې سره هېڅوک وړاندې نه پرېږدي یعقوبه. زه وسلې ته اړتیا نه لرم پېژن. دا ماته وسه نه کوي. هغوی ته تلاشي کوي، هغه ماته راکړه. تیز او آرام پرې کوونکی. بس ستوني ته یې وړاندې کړه. دا کار به د القاعده د دولت جوړولو لپاره یو لوی ګام وي. خوښ مې شو. خوشاله اوسئ، خوشاله اوسئ، خوشاله اوسئ. ډېره مننه. خوشاله اوسئ، ژوندی اوسئ.
مننه کوم خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ ته هم خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ ډیره مننه سمه ده تېر شه ته مخکې شه زه مخکې شه زه تېر شو وراره دلته مه ودرېږه ځه نازاده وګوره له وسلې سره نشي تللی وسله دې پرېږده زه لاړ شه زه تېر شه زه تېر شه څه وشول وسله یې رانه واخیسته هر څوک چې وړاندې ځي ښه یې تلاشي کوي موږ به څنګه هلته لاړ شو یعقوبه بخیر راغلی ولسوال صاحب بخیر راغلی ژوندی ولسوال اوسئ. صاحب مهرباني وکړئ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ بخیر راغلی مننه مهرباني وکړئ مننه. بخیر راغلی ستړي نشته بخیر راغلی بخیر راغلی بخیر راغلی ډېر خوشحاله شو مهرباني وکړئ زر کوئ تاسې هم ستړي مشي وکړئ بخیر راغلی غاړه په غاړه شي غاړه په غاړه شي بخیر همداسې راغلی ډېر خوشحاله شو بخیر راغلی الله مو تل راوله ژوندي بخیر اوسئ راغلی وروره بخیر راغلی ستړی مه شه ځه مخکې ځه مهرباني ژوندي وکړئ اوسئ مهرباني وکړئ مهرباني راځه ولسوال صاحب ګاڼه ګوڼه بیخي ډېره ده کنټرولول یې کېدای شي ستونزمن شي خدای ساتونکی دی خو کوم بد خبر رانه کې کومه بده پیښه ونه شي راځه دې خواړه شه لاسونه دې پورته کړه یوه شېبه صبر وکړه ماما یوه شېبه اوس نو ستونزه نشته نن قادر ډالې کسانو په هر چا چې مو شک راغلی وینیسئ هر څوک چې به ډاکټره نازا که دلته کوم برید وشو نو ډېره لویه ګډوډي به جوړه شي پوه شوئ د همدې لپاره ډېر پام کوئ سمه ده پوه شوم سرداره یا ته هیڅ نکړم کوم شه دلته ډاکټر ولاړ دی ډاکټر اخ الله دې ګرانې پیژنه اړیکه به بیا راپسې خبر شوی دا دا اړیکې ونیوله ها ګرانې پیژن بې وفا ډاکټره زه خو دې هیره کړم هیره نه ګرانې داسې خبره نه ده ستا غږ خو لا ډېر نږدې ځای نه راځې ته چېرته یې شاته دیم ډاکټره خیر کې دې ټوکو ته وګوره یا شکر دی خدایا عینکي ته دلته څه کوې ها اصل لاړ شه کنه اثر کوه هی ډاکټره دا زما د کاکا زوی دی
غونډه ته راغلی دی پلار مې ویل زه لاړ شه خیر کې په دې حالک داسې څه شوي دي اباو تاسو مړه یو ساعته او عاجز حالک کې ګرانه د کاکا زویه سمه ده راځه ګرانه راځه عبدالله دا یو ځل تلاشي کوي راځه یو ځل تلاشي کوي بیا یې پرېږدې ځه باور مې رانغی چې هغه ستا د کاکا زوی دی څه ورسره نشته سمه ده هغه بیچاره سره به څه وي پرېږدې چې لاړ شي پرېږدې چې لاړ شي زه د کاکا زویه ځه ګرانه ځه زر کوه ډاکټره زه یو ځل هغه سره خبرې کوم هغه نه وروسته بیا دواړه یو ځای ګرځو خبرې کوو پرېږدې چې ته یوه ډېره هوښیاره نجلۍ عقل دې ډېر ښه کار کوي ګرانې زه لاړه د کاکا زویه څه خبره ده ساده پرېږده چې تېره شي ګوره زه بیرته کور ته ځم سمه ده کله چې د کار خلاص شو ته بیا خپله راشه سمه ده سمه ده پوه شوې دا قسم تلاشي کوي اوس یوازې پاتې شو ډاکټره ډاکټره خدای دې ته ووایي دا له کوم ځای نه پیدا شوه ګرانې ته هم دلته یو دوه دقیقې په تماشه هلته څه ستونزه ده زه هغه حلوم بېرته سر راځم صبر وکئ یا دا تاسې دواړه دلته څه کوئ ها اصلې تا شاهین له روغتون نه تښتولی دی د کانوشتونکې ګرانه ته په چاړه وهل شوی وې ته یې په چاړه سوری کړی وې ته څنګه دومره زر ښه شوې ډاکټره سردار قمندان چېرته دی عاجل دی ګرانه ورته غاکه چې راشي خبرې کوو صبر وکئ ها مشه نه کانوشتونکې اواز لا راغلی دی غواړه له تا سره خبرې وکړي کومه مهمه خبره ده سمه ده ډاکټره راځم سمه ده اندېښنه مه کوئ راځي ښه سمه ده ګرانې تا چېرته ورکه شوې جلۍ څوک یې کومه جلۍ دلته یوه جلۍ وه ما دلته یوه ښایسته جلۍ درغلې وه پاس په دوه دقیقو کې لاړه ورکه شوه دا څه شوه یا جلۍ تېر شه ځه تېر شه یا بیژن ګرانې ته چېرته وې چېرته ورکه شوې ها والله چې ته بیخي بیری غوندې په دوه دقیقو کې لاړې ورکه شوې زه یې هېڅ پوه نه شوم خیر کې دا څوک ده د دې شکل ته وګوره دا څه ډول دی زما د کاکا مېرمنه حفیظه ده د خپل زوی لیدو ته راغلې دا د هغه ساده هلک مور ده ښه سمه ده مور او زوی دواړه یو شان دي دا ته څه ډول عجیبه او غریب خپلوان لري بیژن بس څه ووایم اوس دا پرېږده جلۍ راځه چې له سم انسانانو سره خبرې وکړو زر کوه راځه چې ځو نه ډاکټره راځه چې ځو زه تا سره د څو خبرو کولو لپاره راغلم بشیر کیسه د اصلي له کیسې سره سر خوري نازه داسې چې دا زموږ تر ټولو لوی دښمن دی اصلي کاکا دی ډاکټره هلته دی ودرېږه د تا حرکت ونه کړې لاره خوشې کوئ له دواړو لورو باید پکې ډېر زیات کسان ووژل شي پوه شوئ یعنې دواړه قومونه به یو بل وخوري موږ باید د حمد مشر غش واخلو موږ د هغه قاتل غواړو ځای لاړ شئ شرم دی الله څوک یې کار پیلولو ته راغلی یم